بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراصي فيها. كتاب رياض الصالحين يوصلوا سرور نوی نمبر باب شروع کیږي. باب د فبارد دې کې چې فضیلت د اول صف په دې باب کې بیانېږي او د صفونو په برابرولو باندې او په اولنی صفونو په پوره کولو باندې حکم دا په دې باب کې بیانېږي او صفونو برابرولو باندې او په صفونو کې جخت او یوځای ودرېدلو باندې دا په دې باب کې حکم دا بیانېږي. اول نمبر حدیث ته عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال، جابر بن سمرة رضي الله عنه روایت ته داوی چې خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، من باندې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو او د الله پیغمبر فرمایل، الا تصفون كما تصف الملائکه عند ربها. آیات سو اے صحابه آیا صفونه د سیمون نه برابروي لکه څنګه چې ملائکی د خپل رب په وړاندې باندې کوم صفونه برابروي. یعنی معنی او مقصد دا ملائکه چې د الله په وړاندې څنګه صفونه برابري تاسو په منځونو کې دغه شان صفونه برابروي. صحابه کرامو ته کیفیت پته نه و. فقلنا جابر بن سمرة چې مونږ ویلا یا رسول الله د الله پیغمبره وکيف تصف الملائکه عند ربها. اې د الله پیغمبره ملائکی څنګه صفونه برابري د خپل رب په وړاندې د الله په وړاندې ملائکو هغه صفونه برابرولو کیفیت څنګه دي؟ قال د الله پیغمبر ویل، یتمون الصفوف الاول. د ملائکو د صفونو کیفیت دا چې هغه اول صفونه دا برابرۍ اول صف برابر کی هغه چې ډک شي به دویم صف هغه چې کله ډک شي به دریم صف دا څه به وردی. ويتراصون في الصف، او کله چې صفونه برابرۍ نو په صفونو کې یو بل سره جوخ ودرېږي او یو بل سره یو شان ته ودرېږي. یو صف برابرۍ دا څنګه چې ځنې کسان یو ځای کې ولاړ او ځنې بل ځای کې ولاړ، بلکې په صفونو کې هغه جوخ ودرېږي. هغه دی یو بل سره دغه شان د قدمونه لګي رستبرش، هغه دی یو بل سره دغه شان ته وګي لګي، هغه جوخ ودرېږي. او صفونه چې کله برابرۍ نو اولنو صفونو په ډکولو باندې پوره کولو باندې اهتمام کوي. هغه کې چې زی دا څنګه چې هغه رسوي ودرېږي اول صف دکی هغه چې ډک شي به دویم صف دکی هغه چې ډک شي به دریم صف دکی او دغه شان د جدا جدا په صفونو کې دانه ودرېږي. نو دې روایت کې فائدہ دار چې د صفونو په پوروالي باندې حکم د الله پیغمبر ته بیان کو او د صفونو پر برابرولو باندې چې صفونه دې دا پوره کړش او دغه شان د داسنه چې اول صف دې ورسته به صف جوړیږي او به داګه نه بعد ورسته دریم صف جوړیږي. نه، صفونه به داسې پوره کیږي چې اول صف به پوره کیږي به دویم صف به دریم او صفونو برابرول چې هغه بسیطه صفونه یو بل سره به جوړ درول کیږي داخله. دویم نمبر حدیث سے وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ابو هريره روایت چې یقینا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی، لو يعلم الناس ما في النداء. د الله پیغمبر فرمایي کچر د خلکو ته پته ولګيږي چې په اذان کولو کې څومره ثواب دی څومره اجر دی چې په اذان کې یو مؤمن مسلمان ته ملاويږي. والصف الاول، او کچر د خلکو ته پته ولګيږي چې اولنی صف ته حاضرېدل په جماعت کې په اولنی صف کې شریک کېدل دا څومره عظیم اجر لري. رب دې باندې څومره خوشاليږي او د مؤمن مسلمان درجه په څومره اوچتېږي. نو ثم لم يجدوا، بیا به دا خلک ونمومي منده باندې کی دومره به دا خلک بیا اول صف ته حاصلولو ته کوشش کوي چې اول صف ته حاضر شي. ګڼه ګونه به ار یو به چې زه اول صف کې کېنم او زه اول صف کې ودرېږم. الا ان يستهيموا عليه لاستهموا، مگر دا خلک به دغه صف اولنی صف په حاضرېدلو باندې او ودرېدلو باندې هغوی پچه دغه شان ته چې قرعه به اچوي او لاستهموا دا خلک به قرعه واچوي. هیڅ منع به د قرعې ونه کړي. ار یو به
چې یاره زه اول صف کې کېنم او ودرېږم او زه دا مونځ او زه دا جمع زه به اول صف کې دغه شان ته باید ودرېږم او دا جمع زه وکړم دومره ډېر خلک دا به اول صف ته حاضرېږي نو دې حدیث کې اوله فائدہ ده چې فضیلت د اذان کولو ذکر شو د اذان کولو فضیلت د الله پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه د الله پیغمبر فرمایي او حدیث کې چې د مؤذن د اذان کوونکی आवाज ناوري نه یو ونه نه یو ګټه نه یو پیری نه یو انسان نه هیڅ یو شی که عقل لري او که عقل نه لري مگر دا ټول شیان به دغه اذان کوونکی د پاره ور په قیامت گواہی کوي چې یا الله دې ستاسو توحید आवाज چتاو یا الله دې بستا بکور کې خلق هغه عظیم عبادت تر عبادت چې دا سره به جرګه کوله دا به گواہی کوي په دې حدیث کې اوله فائدہ را چې فضیلت د اذان کولو ذکر شو او دایمه فائدہ دا چې اول سب دغه شان ته راتلو فضیلت اول سب دغه شان د مخ کې راتل اول سب کې دغه شان د شریکت کول خپل منفردي دا په اول سب کې دغه شان ته ادا کول د امام سره داغي عظیم اجر ذکر شو چې دې څومره اجر او ثواب دی د الله پیغمبر فرمایي چې خلکو ته پته ولګيږي دومره خلک به اول سب ته حاضر شي او دومره خلک به دغه شان ته اذان کول ته تیار شي چې خلک به دغه شان ته هغه قرعه باچي پچي باچي یو به چې زه اول سب کې ودرېږم بل به چې زه ودرېږم یو به چې زه اذان کوم بل به چې زه اذان کوم دومره خلک به دغه شان ته حاضرېږي الله دې موږ تاسو سه عبادت کوونکي جوړ کړو زموږ سره عبادت الله قبول منظور کړي وصلی الله علی نبینا محمد